سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته د زیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن سهشنبه د 1405 هجري لمریز کال د غویي 9 چې د 2026 زیږدیز کال د مې له 19 سره برابره ده. تاسې ته د زیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د متقي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت سرپرستي لیدنه یا د لیدنه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي ناستې په اړه خبرې شوې دي. د ابو علي سینا بلخي د دوهم تخصصي ملي او نړیوال نندارتون پرانیسته. مولا عبدالغني برادر اخوند د ابو علي سینا بلخي د دوهم تخصصي ملي او نړیوال نندارتون پرانیسته وکړه. او د افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي او سهیل شاهین د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو خبرې کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د متقي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت سرپرستی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي ناستې په اړه خبرې کړي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د سرپرستی او سیاسي څانګې مشرې جورجټ ګانیون سره لیدنه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي ناستې او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. متقي په ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو کې د افغانستان د استازیو حضور د دواړو لوریو ترمنځ د تعامل لا پیاوړتیا او پراختیا سره مرستندوی بللی او زیاته کړې ده چې د افغانستان استازولي د افغان حکومت مسؤلیت او د افغان ولس حق دی. بل اورګانیون هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د لا زیات تعامل او په بیلابیلو برخو کې پر همکارۍ ټینګار کړی. دغه راز دواړو لوریو په بشري برخو کې د همکاریو پر پراختیا او د متقابل تعامل پر لا پیاوړتیا د ګډو کاري کمیټو پر همغږۍ هم ټینګار کړی. مولا عبدالغني برادر اخوند د ابو علي سینا بلخي د دوهم تخصصي ملي او نړیوال نندارتون پرانیسته وکړه. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخوند په همدې موخه په جوړو شویو مراسمو کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان د درملو سکتور د پیاوړتیا په برخه کې لازم اقدامات شوي او اوس مهال د هیوادوالو اړتیاوې تر ډیره له کورني تولید څخه پوره کیږي. د نوموړي په وینا د بهرنیو فشارونو او اقتصادي بندیزونو په مقابل کې تر ټولو مؤثره لار د کورني تولید پیاوړي کول او د هغه ملاتړ دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د ټولو پانګوالو غوښتي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغه ډاډ ورکړی چې د پانګونې پروسو پر رالنډولو کار روان دی او په تدریجي ډول به الکترونیکي سیستم رامنځته شي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت یوازې پر داخلي اقتصاد تمرکز نه کوي بلکې د سیمه ییز او نړیوال اقتصادي اتصال په برخه کې هم له هیوادونو سره پیاوړي اړیکې غواړي او په خبره یې اوس مهال د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي تعاملات زیات شوي. اوس مهال په ټول هیواد کې د درملو 140 تولیدي فابریکې فعالیت کوي چې 1170 قلمه درمل تولیدوي. په دې فابریکو کې 450 میلیون ډالر پانګونه شوې چې د هیواد 8 سلنه اړتیا پوره کوي. د اقتصادي معاونیت په وینا دغه کچه 8 میاشتې وړاندې 25 سلنه وه چې د بهرنیو درملو د وارداتو په کمولو سره کورني تولید د پام وړ پرمختګ کړی. د افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي او سهیل شاهین د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو خبرې کړي. د افغانستان لپاره د بریټانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینسي ویلي چې په دوحه کې له سهیل شاهین سره د لیدنې پر مهال د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو خبرې کړي دي. لینسي د لیدنه ګټوره او ارزښت ناکه بللې او زیاته کړې ده چې دواړو لورو د کابل او اسلام آباد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ګامونو د پورته کولو پر ارزښت غږېدلي. دغه راز نوموړي په ټولنه کې د افغان ښځو او نجونو د ګډون او مشارکت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان فرهنګي بنسټونو د پیاوړتیا په برخه کې همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین مولوي عتیق الله عزیزی په خپل کاري دفتر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بشري چارو مرستیال خلیل ابراهیم اوکور سره لیدنه کې د افغانستان د تاریخي اثارو د ساتنې، د تاریخي اثارو دربودي یا ډیجیټلي ثبت او د فرهنګي بنسټونو د عصري کولو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي د اسلامي همکاریو سازمان له مرستیال څخه غوښتي
چې د عامه کتابتونونو، ملي آرشیف، ملي موزیم او هنرستان ریاستونو د پیاوړتیا او عصري کولو برخو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان د بشري چارو مرستیال ویلي چې د ګډو همکاریو له لارې به د افغانستان تاریخي او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې، بیارغونې، ډیجیټلي ثبت او نړیوال معرفي کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. نوموړي ډاډ څرګند کړی چې د افغان متخصصینو لپاره به د بهرنیو هیوادونو د روزنیزو او علمي پروګرامونو زمینه هم برابره شي، ترڅو د نویو تجربو او معیاري مهارتونو د ترلاسه کولو فرصتونه زیات شي. نوموړي زیاته کړې چې یاد سازمان هڅه کوي له اسلامي هیوادونو او نړیوالو فرهنګي بنسټونو سره د افغانستان فرهنګي اړیکې لا پیاوړې کړي او په ګډه د افغانستان د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره عملي پروګرامونه پلي کړي. او وروستی خبر هم دا چې په ابوظبي کې د اسلامي امارت سفیر له خپل قزاقستاني سیال سره لیدلي. په ابوظبي کې د اسلامي امارت سفیر مولوي بدرالدین حقانی د یاد هیواد لپاره د قزاقستان له سفیر روان جومابیک سره د قزاقستان سفارت په مقر کې د لیدنې پر مهال د دواړو هیوادونو د سیاسي، اقتصادي او سیمه ییزو اړیکو په پیاوړتیا، د افغانستان ثبات، هوساینې او د متقابل احترام پر بنسټ د همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. د قزاقستان سفیر د افغانستان په اقتصادي، سوداګریزو او ښوونیزو برخو کې د همکاریو هیله ښودلې ده. د غرض حقانی د قزاقستان له مثبت دریځ او بشري مرستو د مننې ترڅنګ ډاډ څرګند کړی چې اسلامي امارت سیمه ییز ثبات، اقتصادي پراختیا او ګډو اغیزمنو همکاریو ته جدي پاملرنه لري. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونې. د الله پامان.